په دې ویډیو کې به تاسو ته اوس د هغه باره کې معلومات درکړم چې دا پراکټیک اگزام اوس څه حساب لري. نو چې کله تاسو تیوري اگزام واخیسته، پراکټیک تیوري اگزام واخیسته، تیوري اگزام چې کامیابه شوئ، فرلو په خراب وایز هم واخیسته، فرلو په خراب وایز نه پس ته نو د پراکټیک اگزام نوبت راځي. پراکټیک اگزام څه وخت کوای شئ؟ چې کله تاسو 5 میاشتې مینیمم تجربه وکړه په فرلو په خراب وایز باندې، بیا تاسو کوای شئ چې پراکټیک اگزام ورکړئ. او پراکټیک اگزام چې کله ورکړئ باید تاسو تیوري خل دخی، که دا تیوري خل دخ نه یو بیا هم تاسو امتحان نه ورکوای شئ. بیا پراکټیک اگزام چې دی دوه دیل لري، دوه حصې لري. یو د ریزیکو پرسپشن تست ورته وایي، of gevaarlijk toets op de computer، دا کمپیوټري امتحان دی. دوم چې دی رایټس openbaar weg، په دې کې تک باید دوه منویفرز uitvoeren کې او دغسې نور لینکس او ریکس به درته وایي چې زه په هغه باندې باید ځې. نو دا پراکټیک اگزام به راکړي. بیا چې کله ته دوه وارې ناکامه شې په پراکټیک اگزام کې، باید ته 6 ساعته پراکټیک لیست پر های سکول کې چې څنګه چې په تیوري کې دوه وارې ناکامه شې، 12 ساعته دی په پراکټیک اگزام کې دوه وارې ناکام شې، 6 ساعته باید عملی درسونه شي پر های سکول کې. نو دا پراکټیک اگزام کې دا نو دوه شیان مهم دي. یو ریزیکو پرسپشن توتسو او بل رایټس openbaar weg. از این مثال در رو خواهم چې دا ریزیکو پرسپشن دا څه رقم وي. نو دغسې ویډیو درته چلانی، په دې کې به ته ګورې شاخوا ته، چپ خوا ته، راسا خوا ته چې شي دي دا ټول به ته وینې. دې نه پسه بیا سوالونه د هغه جواب به ته ورکړې. دا ویډیو کې اوس ته ګورې هره خوا کې موټر ځي، بایسکلونه راځي، پیادهوار ځي، هر یو څه ځي، دا به ټول په یاد کې ساتي. اوس د ګوره 4 سوال راغل. نو دلته لیکي wat heb je gezien؟ دا چی ولیدل؟ Een achterligger haalt mij in، شانه څوک موټر غوښتل مانه مخکې کې، voetganger ging oversteken، پیادهوار غواړي سړک نه خواته تیر شي، fiets komt van rechts، بایسکل کوم نه هغه نه راغی، een auto komt van links، موټر دی چپ خوا نه راغی. نو دې صحیح جوابونه به ته کلیک کړې. نو اوس د ګوره په دې ویډیو کې دا 3 صحیح ول، دا یو غلط و. نو دا ریزیکو پرسپشن تست چې دی دوه ویډیوګانې درته ښیي. دوه ویډیوګانې دي. En ligt uitland de test af, die bestaat uit 5 ویډیوګانې. وبخښه، دوه ویډیوګانې اول درته ښیي چې تاسې پریکټس وکړئ. اوفننګ هم چې وکړه، بیا د هغه نه پس ته 5 ویډیوګانې درته ښیي. همدې طریقه باندې سوال درنه کېږي. what heb je gezien، 4 جوابونه دي، هغې کې به ته هغه 3 صحیح به ورته ښیې. نو هر یو صحیح جواب باندې یو پوینټ دی، او هر غلط جواب باندې یو پوینټ نه کمیږي. Also ګوره، voor ieder correct krijgt u 1 punt. Voor ieder fout door u aangevinkt antwoord wordt 1 punt afgetrokken. Voor ieder correct antwoord dat u niet aanvinkt krijgt u 0 punten. نو چې کله ته جواب کوم صحیح جواب یې غلطه نه کراس کوئ، په هغه باندې تا ته 0 پوینټ درکوي، 0 پوینټ درکوي. نو دا ټیسټ چې څومره پوینټونه چې وکړو، دا بیا هغه بل چې کله موټر شاته کېني په هغه کې پوینټونه بیا درکوي، بیا هغو پوینټو سره ټول جمع کېږي. نو دا تیز کې که ته ښه پوینټونه ټول جوابونه صحیح ورکړې، نو تا ته فایده زیاته کوي. دې لپاره بیا نورو سره دا پوینټ هغه کې که تا لږ کم وړي
او دا ورسره جمع سي بیا هم هغه فولډونه پوینټن واخلو نو بیا هم کامیابیږي. او دا ریسیپ سي ریزیکو پرسپسي تاسې دی دا تنها رایوایز بی کې دی، نور رایوایزو کې دا نسته. بیا د پراکتیک اگزام کې چې دی د کې زس موخلک منویفرز دي. نو منویفر چې ته وایي دا شپږ منویفر دي. دې کې بیا دا د اگزامیناتور وایي چې په دې کې 2 دانې درته وایي چې دا 2 وکړه. مثال د اول چې دا کیر ان سمال سره د دې به یو ویډیو درته وښیم، په هغې کې دا ښه تشریح شوی دی. دا ویډیو ګوره، دا شپږ منویفر په دې کې اوس اطلاق کوي. نو چې اول چې په یو وړوکی کوڅه کې کیرن دی، یعنی تاول دی، بل چې دی recht en rechte lijn achteruit rijden، یعنی په شا موټر بول دی په یو لاین کې. even verder rechts parkeren tussen 2 voertuigen، د 2 موټرو مابین کې د راسب یعنی راسب خواته موټر ولاړ دی، د هغوی مابین کې موټر دی پارکینګ کول دی. بیا چپ خواته چې 2 موټر ولاړ دی، د هغه مابین کې پارکینګ کول دی. په مخه طریقه باندې موټر پاکول دی او په شا راوایستلو باندې موټر پاکول. نو دا په دې کې تا ته وایي چې 2 دانې وکړه او دا دې که صحیح وکړه د دې هغه خبره دې کې غټ غټ پوینټونه ورکوي. نو چې کله کامیابه شوې نو ته تا ته رایوایز بی درکوي، ډیفینیټیو رایوایز بی درکوي. نو رایوایز بی چې دی په دې باندې کم موټر چلوای سي، ان پرسون اوتو چلوای سي، دا معمولی موټر هر یو چې چلای ان اوتو فور دوبل gebruikt موټر چې هغه موټرونه چې نمایي بار کې وړای سي، نمایي فامیلی لپاره استعمالوای سي. هغه ان minibus maximal 8 sitzplätze voor passagier. وړوکي بسونه چې دي دغه نه دي، دا کوای سي. ان licht vrachtauto یعنی دغه چې 3.5 ټون یعنی 3.5 کیلو نه زیات وزن نه هغه. نو هر یو موټر چې MTM ته وایي ماکسیمال توخلات ماسه 3.5 کیلو نه زیات نه هغه ته پر وای چلاوای سي. بل مهم پوینټ دا دی چې کله تا لایسنس واخیسته پراکتیک تیوري د مخلاص کتاب باید truc momentu ته وایي هغه ته راسي. truc moment چې دی دا یو verplicht ته وایي، یعنی باید راسي چې کله د تا لایسنس ډېر کم 6 میاشتې زوړي او نه هم د 6 نه مابین کې زوړ شوی، نو ته باید راځې 4 ساعته اوپلایډینګ به کوې. امتحان نه لري، راځې هلته کوم خاص مکتبونه دي هلته به ورځې دا 4 ساعته اوپلایډینګ به کوې. دې ته truc moment وایي. نو دا verplicht دی، یعنی جبري دی، باید ویې کوې، یعنی ته نه کوی چې زه یې نه کومه. څوک یې چې ونه کوي هغه هم جرمانه ورکوي، هم تر 4 ځله پورې جرمانې دي. نو دا هغه خلک کوي چې هغه خلکو باندې verplicht دی چې هغه فلاندرن کې اوسیږي. دلته صاف دی gemeente کې دلته لیکلي u moet niet deelnemen als u niet meer in Vlaanderen gedomicilieerd bent in die periode waarbij u terugkomend moet volgen. نو مثال تو تا لایسنس واخیستې او ته لاړې والونیت کې اوسېږې، نو بیا تا ته ضروري نه ده چې یعنې هغه truc moment 6 میاشتې ده، پوه شوې، 6 میاشتې مینیمم هغه ده او د دې قیمت چې دی 125 یورو ده.
او چې کله د تا وخت پوره کېږي یعنې د تروخ مومند وخت را رسېږي 3 هفتې مخکې تا ته ختم راځي چې ته باید راسې چې دا تروخ کوم مومنت هغه درس ووایې نو تا ته مخکې نه دوی وایي چې دا باید وکړې او دې نه لارې بچ کول نشته اوټسټل ورکوي 2 میاشتې 3 میاشتې لپاره اوټسټل یعنې وخت درکوي اضافه چې ته دا وکړې هغه باید مریضي کاغذونه ورکړي او هغه ورکړي یعنې په اسانۍ نه داسې درسره نه مني نو دا د پراکتیک او د رایبوایز باره کې انفورماcji بله ویډیو کې به د رایبوایز بی تیوري درس به مخکې بیایو نو ویډیو لایک او شیر کړئ او تر بلې ویډیو پورې انشاءالله